افغان ځواکونو یو ځل بیا پر طالبانو ډیر سخت عملیات او بریدونه کړي دي. افغان ځواکونو کندوز کې 25 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. افغان ځواکونو د کندوز خان آباد لویې لارې په اوږدو کې پر طالبانو عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 10 تنه وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په یادو عملیاتو کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. بلخو افغان ځواکونو هلمند کې د طالبانو د سري قطي قمندان وژلی دی. افغان ځواکونو د هلمند ولایت مرکز اړوند بوس کلا سیمه کې پر طالبانو عملیات ترسره کړي چې په پایله کې د طالبانو د سري قطي د مهم قمندان مولوي غلام حضرت په شمول 23 تنه وژلي او 14 نورې ټپیان کړي. صحیحون نیوز ته امنیتي سرچینو ویلي چې په یادو عملیاتو کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. بلخو بل راپور کې راځي چې افغان ځواکونو ننګرهار کې هم 19 طالبان وژلي. افغان ځواکونو د ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ په هاشم خیلو سیمو کې عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې 7 طالبان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په یادو عملیاتو کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. بلخو افغان هوایي ځواکونو تخار کې هم 29 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. افغان هوایي ځواکونو د تخار ولایت مرکز اړوند چمچق او سرای سنگ سیمو کې پر طالبانو برید کړی چې په پایله کې 14 تنه وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم په دغو بریدونو کې له منځه وړي دي. بلخو افغان هوایي ځواکونو نیمروز کې هم 55 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. افغان هوایي ځواکونو تېره ورځ د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې پر طالبانو هوایي برید ترسره کړی چې په پایله کې 20 تنه وژلي او 15 نورې ټپیان کړي. ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په یاد برید کې طالبانو د یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. بلخوا سرپل کې هم 38 ترهګر طالبان وژل شوي دي. ملي دفاع وزارت وایي تېره ورځ هوایي قواو د سرپل ولایت بلخاب ولسوالۍ اړوند کې طالبان په نښه کړي چې په پایله کې 38 ترهګر طالبان وژل شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.